څلور هغه څیزونه که چیرې د جنسي اړیکو په وخت کې ترسره شي د مرګ سبب کیږي. په دې ویډیو کې څلور هغه شیان درته په ګوته کوو چې که چیرې د جنسي اړیکو په وخت کې ترسره شي نو شونې ده چې د مرګ سبب شي. لومړی، هغه درمل چې جنسي ځواک ډیروي. هغه درمل چې جنسي ځواک ډیروي او د جنسي غریزې په تحرک راولي که چیرې له ټاکلې اندازې زیات وکارول شي نو د جنسي اړیکو په وخت کې د مړینې چانس هم زیاتولی شي. ځینې نارینه په دې موخه چې ژر انزال ته ونه رسیږي نو د جنسي ځواک د دوام لپاره یو ډول ګولۍ خوري او وروسته جنسي اړیکې ترسره کوي. په ډېرو نارینه‌وو کې دغه جنسي ځواک ګولۍ د وجود په نورو برخو منفي اغېزې کوي او وژونکې پایلې رامنځته کوي. دوهم، د ویرې په وخت کې جنسي اړیکې. په ټولنیز ډول ښځه او خاوند باید داسې ځای او وخت کې جنسي اړیکې ترسره کړي چې د کورنۍ د غړو په ګاونډ کې د نورو کسانو لخوا ورته مزاحمت نه وي. داسې ډېرې پیښې ثبت شوي دي چې ښځه او خاوند د جنسي اړیکو په وخت کې د کورنۍ د غړو لخوا کوم کار ته غوښتل شوي، غږ ورته غږ شوی او یا لیدل شوي دي، نو د ناڅاپي غږ په سبب یې په مغزو باندې منفي اغېزه شوې، ویره یې اخیستې او ورته روا کار د یو ډول نامشروع اړیکو په ډول ښکاره شوی دی چې په راتلونکي کې په فکر او ذهن باندې بد اغېز کړی او مرګونې ستونزې او اندېښنې ورته پیدا شوې دي. دریم، د زړه ناروغۍ او د جنسي اړیکې. هغه کسان چې د زړه حمله لري، په شکر اخته وي او یا هم په زړه او وینه پورې تړلې نورې ناروغۍ ولري نو د یادو ناروغیو په شتون کې جنسي اړیکې د لوړ خطر لرونکي دي. څرګنده ده چې د جنسي اړیکو په وخت کې د وجود حرکت ډیر وي او همدا ډول هغه کسان چې د زړه په ناروغۍ اخته وي باید له داسې کړنو ډډه وکړي چې ورسره د زړه ضربان زیاتیږي. ډیر وخت داسې پیښې رامنځته شوي دي چې د زړه ناروغان د جنسي اړیکو د ترسره کولو په وخت کې مړه شوي دي. څلورم، غیر روغتیایي جنسي اړیکې. ایډز او ایچ ای وي وژونکې ناروغۍ دي. که چیرې ښځه او یا هم خاوند په یادو ناروغیو اخته وي بیا په نه خوندي ډول سره جنسي اړیکې ترسره کوي نو مرګ په بیه اخلي. کوم کس چې ایډز ولري د جنسي اړیکو په وخت کې د ایچ ای وي وایرس لا غښتلی کیږي او جوړ کس هم پرې اخته کیږي.